یو حدیث کی درجی دا ابو امامه رضی اللہ عنہ روایت ته صحیح مسلم کې شته رسول سمو اقرأوا القرآن د قرآن تلاوت ډیر کوي فانه یاتي یوم القیامه شفیعا لاصحابه د قیامت پر ورځ به دا قرآن چې شفاعت کوي د خپل مرګري د پاره او شفاعت پسند کې بدی کې ته یو ناشنا روایت ورومه امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې راوړی ډیر ناشنا روایت ته د غوږ کې دی بغور سره واوري رسول صلی الله علیه وسلم وی تعلموا سورة البقره دا سورة البقره زده کوي صرف سوچ کې دی یو سورت کې دومره برکت ته ګورې ښه چې سره دا ټول قرآن زده کې چې څومره برکت وي رسول صلی الله علیه وسلم وی تعلموا سورة البقره زده کوي کوم سورت سورة البقره فإن أخذها بركه چا چې دا سورت زده کړی دی په دې عمل کړی دی دا یاد کړی دی الله به کې برکت اچولی وتركها حسره او د دې پرې خوده د یو ندامت ته ورسته به دا پته ولګي په قبر کې او قیامت کې چې مانه څومره غټ نعمت پاتې شوی ولا يستطيعها البطله او چې څوک د صورت یاد کې او په دې باندې عمل کوي او دا اوري د جادوګرانو په هغه باندې وس نه رسي د جادوګرانو په دغه انسان باندې وس نه رسي راوي وي ثم مكث ساعه برسول الله لك ساعت غلو بيدا خبر وكرا تعلموا سورة البقرة وآل عمران تعلموا سورة البقرة وآل عمران ازدكي سورة البقرة أو سورة آل عمران فإنهما الزهراوان دستوري برقيدون كستوري إدوانا يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان دا قیامت ورځ به د دواړه سورتونه د وریځې په شکل کې به د خپل ملګري راپاسي په هغه ورځ چې نور به د یو میل په فاصله کې د انسانانو ته به د یو میل په فاصله کې نږدې او د انسانانو په خولو کې ډوبي دا انسان چې د دوه سورتونه یاد کړي دي عمل پې کړی دی اورېدلی دی تلاوت یې وله کړی د دوه سورتونو به په دې انسان باندې له پاسه سوری جوړ کړی وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره او کله چې قیامت ته پاره شپېلې وویلی شي او دا ټول انسانان رب العالمین ته ودرېږي قرآن به په دغه ورځ د خپل ملګري سره ملاوي فيقول له هل تعرفني دا قرآن به ورته ما پیژنې هغه به ورته ما اعرفک زه تا نه پیژنم بیا به ورته هل تعرفني ما پیژنې او نه تا نه پیژنم وتوي أنا صاحبك القرآن دستاغ ملګری یم قرآن الذي أظمأتك في الهواجر زما د لاسه په ګرمۍ کې ته تږی شوی وأسهرت ليلك او ټوله شپه زما د لاسه به ناست وي خوبونه مې دله خراب کړي وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة هر تاجر د خپل تجارت هغه ګټې ته ناسي کنه نن تا ته به ستا د تجارت هغه ګټه میلاویږي فیعطى الملک بیمینه والخلد بشماله په ښی لاس به الله باچایي ورکي په ګس لاس کې به الله همیشوالی ورکي په دې باچایي کې د اوسېدو لپاره ويوضع على رأسه تاج الوقار او د عزت وقار کم تاج چې د الله به دغه په سر کې د قیامت په ورځ به الله تاج په سر وغه تاج د عزت تاج او د وقار تاج دا به الله په سر ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا او د مور پلار ته به الله داسې لباس واچي دومره قیمتي لباس په یو روایت کې راځي چې د مور پلار ته به الله تاجونه په سر کې نو هغوی به تپوس وکړي بما کسینا هذه یله دا د څه د لاسه دا دومره ښکلی لباس او دا دومره قیمتي تاجونه او دا دومره عزت دا د څه د لاسه الله به طرف نه به جواب میلاو شي باخذ ولدکم القرآن ستا هغه بچي قرآن یې زده کړی د هغې د لاسه د عزت د قرآن والا لپاره او د هغه مشرانو ته میلاوي کوشش کوي چې خپلو بچو ته قرآن وښایي چې د قیامت پر ورځ تاسو ته تاجونه په سر شي د قیامت پر ورځ تاسو دغه قیمتي لباس واچوئ ثم يقال له بیا به ورته وویلی شي اقرأ قرآن الولا واصعد في درجة الجنة وغرفها قرآن الولا
او د قرآن چې څومره درجې دي په دې کې خیجه برزه فهو فی صعود ما دام یقرأ هذا كان او ترتیلا نو دی به همیشه برخیجي یو آیت سره یو درجه ده ګورئ یو آیت سره یو درجه نو چې څومره د قرآن یادي که په ارامي وي او که تیزي وي خو اخرنی مقام د په هغه ځای کې دی په کوم ځای کې چې دی تلاوت ختم کړي په کوم ځای کې چې دی تلاوت ختم کړي